السلام علیکم قدرمنو. څوک چې خفه دي زړونه خفه دي او غواړي چې د خوشحالۍ ژوند تیر کړي، دوه خبرې یاد ساتئ او دا قیمتي بیان واورئ. ډېر ناشنا بیان دی، راځئ چې ټول یې په شریکه باندې واورو. که ښایسته ژوند غواړئ، که برکتي ژوند غواړئ، که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړئ چې الله ته پکې نږدې او الله دې راځي، نو د هغې دپاره به دریم کار دا کې ډېر استغفار ویل، سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کوې. دا دواړه خبرې به زه تړلی شي. استغفار ډېر وایم او ګناهونو به یې همیشوالی کړو، دا هم فایده نه ورکوي. لکه یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم، فایده ورکوي؟ د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. یاره بس زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده، لمونځ نه کوم. داسې توبه شو، دا پلاني ګناه زما نه شوې ده، بس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم، دا تاله فایده نه درکوي. دا استغفار، دا توبې، دا تاله فایده نه درکوي چې څو پورې تا ګناه پرېښودي نه وي او الله ته واپس شوی نه وي، د هغه وخته پورې تاله فایده نه درکوي. ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی، په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی. د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی، په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی. کله کله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وایي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي، خو نه میلاویږي ورته. د ده او د برکت په منځ کې پردې ژوند یې نه مزېدار کېږي، ډېرې منډې پسې وایي. وجه څه ده؟ د هغې وجه د الله نه لرې کېده. ښه نو دا پردې به ختمو په څه؟ دا چې د ده او د برکت په منځ کې راغلي دي هغه ختمېږي په ډېر استغفار سره. که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو، په مخه دا ورد کوو استغفر الله، د دې چې کوم نورې صیغې دي هغه استعمالوو، هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي؟ هغه به وسوځي، هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره، د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي، هغه دیوال به مات شي. او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدي، ستا ژوند کې به برکت راشي. استغفار ډېر ډېر او ډېر سهار او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه. کله د نیم ګناه وشي ډایرکټ الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده، ژوند کې به دې برکت وي. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی. ګوره مؤمنان دا نه چې د ګناهونو نه پاک دي، ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی؟ د پیغمبرانو لپاره. نو خو هر چا نه ګناه کېږي، خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی، د هغوی نه هم ګناه کېږي. یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي، نادرا ته کېږي، کله کله ته کېږي. یو پکې دا خبره ده په هغو کې. دویمه الله څه وایي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، کله چې د دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي، دا مؤمنان، زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان. که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسوي. ګوره د هغوی طریقه څه ده؟ ګناه ته وشو، ځان سره یې ظلم وکړو، نو څه کار کوي؟ ذکروا الله، ډایرکټ ورته الله رایاد شي. دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی. کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي، دته څوک رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. راشه وایي د پلاني ته دوکه ورکړي، عرش باندې رب دې څنګه دوکه ورکړي؟ راشه فحش فلم او تصویر ګورو، نه عرش باندې رب دی، هغه به څه جواب ورکړي؟ راشه دا کوه، هره ګناه الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله، څوک ورته رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. چې الله ورته رایاد شي فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا استغفار
دغه زما مقصود الله تعالی چې نبی بخانه غوړي د الله ومن يغفر الذنوب الا الله او د الله نه له سګرونه نشي بکاله ګورلوی صفت په کې سره ولم يصروا على ما فعلوا او کوم ګناه چې دي شه د باغې اصرار نه کوي ولې په مخه نه کوي بیا اسپریزي اته دا وایي جون کې دي برکت راشي او جون کې دي خوشحالي راشي نو سبق استغفار بډیر سو یلا د نوح علیه السلام په باره کې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو چې ډېره بخانه غواړئ د الله نو څه به وشي چې ډېره بخانه غواړو واوره برکتي ژوند غواړئ ډېره بخانه د الله نه غواړه په مخه استغفار يرسل السماء عليكم مدرارا بارانونه به ورېږي برکت واله ويمددكم بأموال وبنين بركتي مال بدل الله خدير درك زامن بدل الله درك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا زمكي بدل دركي پټي بدل دركي باغونه بدل دركي ولي برواني شي چيني بي وببي برکتونه بي مزي بي خوشالياني بي يټولو کې چرته ها استغفار ارسل الله تسريب استغفار بخانه د الله نه ډېره غواړه او دا استغفر الله دا ورد په مخه وایه ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او که نه درکوي څلورمه خبره چې څوک هم ښایسته ژوند غواړي او برکتي ژوند غواړي نو هغه ته موږ دا وایو نیکو اعمالو له زور ورکه ژوند به دې ښایسته شي او دا خبره زه نه کوم ده زما خبره نه ده ده عرش ولا خبره ده ومن أصدق من الله حديثا ده الله نزيد سكر اشتيني اشتي ده غرب خبره ده خوشحالو جون بركت ولا جون خيست جون نيك وعمال لزور ورك نيك عمل زساتي وعمل نشم خويج تدا موز كوا روجي نساء تزكاة وركوا تسيب درس كي كينا دين ازدكوا تدين خايا تذكر نانا نیک عمل هر هغه عمل چې پاغي دغه په کولو باندې الله راضي کیږي چې څومره کولای شي د الف نه د یا پوری د کوا جون بدی خسته واور الله سوي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن چا خسته عملو نیک عملو نیک عمل هغه عمل ته وي چې هغه د الله د رضا دپاره او د پیغمبر په طریقه د چا په ژوند کې چې نیک عمل ډېري الله وایي من ذکر او انثى که دا سړی دی او که دا زنانه ده وهو مؤمن شرط پکې دا دی چې دا مؤمن دی موحد دی فلنحيينه حياة طيبة الله وایي زه به له ښایسته ژوند ورکوم حیات طیبه دا الله طرف نه ګارنټي ده څومره عبادت چې د الله کولی شي کوي یې په سهار ماښام کې الله به دې ژوند ښایسته زه کله کله ملګرو ته دا خبره کوم او د افسوس خبره ده سړی حیران شي چې موږ ته صرف په دې دومره لوی دین کې صرف مونځ پاتې شي خبره زما غلطه که صحیح صرف مونځ کول هغه هم صحیح نه کوي زکات خیر خیریت روجی نفلی خیر خیریت علم خیر خیریت ذکر و اذکار خیر خیریت هر عمل چې ته شرط پاتې څه نشته ژوند زه چې منزل ځم جومات که د هغې مې د نم صحیح تپوس وکړو هغه هم په ټیم نشته هغې کې هم اطمینان نشته هغې کې هم سکون نشته هغه هم په صحیح طریقه نه دی هغه هم په ټیم نه دی هغه هم
کله په جومات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو کله پاتې نه شو ځینې وخت خوشحالي راشي بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده سهار چې او ماښام شي په دنیا پسې منډې او مزدوري او کت او بر او دیاړي او کمپني او ډریوري او دکه کیسې سهار او ماښام او په دې څلېرویشتو ګنټو کې یو څو منټه سړی الله له نشي ورکولی بیا درته تپوس کوي یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي برکتي ژوند دا دی چې ته نیکو اعمالو له زور ورکړي چې ته عباداتو له زور ورکړي بیا ګوره چې له ژوند یې الله د خوشحالیانو نه ډکوي او که نه ډکوي ښه ده قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.